زمنګ راحت زمنګ دنیا یې پلارا، ته خو زمنګ د کور ښکلا یې پلارا. لکه مزدور چې ستړی ستړی ښکاري، بغیر له تا نه کور نیمګړی ښکاري. دا راته ووایه کونډي صاحب چې تاسو به په هغه دور کې چې کوم دور کې تاسو دا مزدوري کوله، په هغه دور کې د پښتنو به په کراچۍ کې استوګنه څنګه کوله، څنګه به دوی ژوند تېراوه؟ بس د پښتانه ټول تقریبا هغه وخت باندې دغه شانتې په دې ډېرو کې پاتې کېدل به ډېر انډیوالان به ورسره پنځه شپږ اته لس او په خپله به یې پښتن ځان ته کوله، اوړه به یې هغه کو دا بټۍ وي، په دا بټۍ باندې به یې روټۍ راپخوله او هغه اور سالنې به اکثر خپله یې پخولې. سهار به مونږ تللو تقریبا نیمه ګنټه په پیدل سفر و. دا میټرویل هغه ټایم نه و جوړ، دا غرونه فرنټیر نه هغه 7 نمبر ته به تللو، پیدل به تلئ؟ پیدل به تللو. بیا به 7 بس راتلو، هغې که بیا شیرشاه ته تلو، دا به د یوټینین له طرف نه راتلو. واده مو چې نو کراچۍ کې مو کړ که په کلي کې؟ واده لکه مطلب واده ته مونږ کلي ته لاړو، دلته ولو واده نه، خو بغیر مو خو وختي مخکې راغلي وو. بیا چې کله واده و نو واده ته بیا کلي ته لاړو، کلي کې مو واده وکړو او څه ټایم مو کلي کې هلته تېر کړلی و واده سره. او بیا لکه مطلب دا ده چې مونږ دلته رالم او واده هلته پاتې شو. بیا هغه مزدوري، هغه ښار، هغه بیا مطلب د دغه شانتې تور راوړو، بیا په خپله مزدوري ولګېد. بیا به مطلب په کال کې کوټي میلاوېدله، چې کوټي به میلاو شو نو میاشتې دپاره بیا کلي ته لاړو. څه ګڼئ تاسو دا دومره تکلیفونه تېر کړل، دومره قربانۍ تېرې کړې، اوس دا نوی کل د دوی خوی، د دوی اختیار، د دوی خبرې څه دي، د دې مشرانو څه طریقه ده؟ بلکل مونږ خو چې وو لکه مونږ خو زه چې زه رالم او زه بیا د هغه کې برتي شوم، بل میل کې برتي شوم، په دا سټیل میل کې هلته هم 14 روپۍ ډیاړي وه، یو کال پورې ډکه کچه و، 14 روپۍ ډیاړي په حساب باندې مو کار کوو. یو کال بعد بیا پرمننټ شو، چې پرمننټ شو 620 روپۍ تنخوا مو سټارټینګ شروع شوله. نو ما بیا پلار ته سوال مینت وکړو چې ته کلي ته لاړ شه او بس زه به نوکري کوم، زه به اوور ټایم کوم، خیر د تا ته پیسې درلېږم. او پلار مې بیا رضا کېده نه، خو دلته ماما مې او خپل خپلوانو هغوی ته مې وویل، هغوی ورته وویله بس بیا مې معاهده ورسره وکړه چې زه به انشاءالله 1000 روپۍ میاشت سره لږم. بیا لاړو، مې پلار لاړو، په پلار زه دلته خفه کېدم لکه بوډا و. اوس دا نوی نسل څه ګورئ تاسو؟ اوس په خپله د نیکه په وخت کې که نه عمر مو تېر کړو ټول، دا نوی نسل څه کوي؟ د دې مشرانو قدر کوي نه کوي؟ څومره کوي؟ خپل زمن اوس داسې دی چې اوس هغه یو زوی مې ده اوس په پولیس کې برتیر شوی ده، هغه ما ته هغه به راوزوي چې ته نه پوهېږې، ته اوس بوډا یې، تا دماغ کار نه کوي، ته نه پوهېږې، بس موږ پوهېږو تاسو نه پوهېږئ. نو زوی لکه اوس پلار ته چې وایي چې ته نه پوهېږې، زه پوهېږم. لکه اوس امن داسې دی او حقیقت دی چې لکه دا خو ورځ د بلې نه بده راځي. مطلب دا ده د دوی بیا لمنې هغه به بیا دوی ته ما خیال دی چې پلارونه هم نه وایي، موږ ته خو لا بیا هم چلو پلار خو راته وایي. خو حقیقت دی اوس د ځوانانو کې لکه هغه احترام او عزت نشته چې کوم مخکې لکه مونږ په ټایم باندې مونږ د خپل پلارونو یا د نیکونو یا مشرانو ترونو احترام کوو، عادي اوس نه کوي. لکه کوشش پکار دا ده چې په دې باندې کار کول پکار دي، محنت کول پکار دي چې یاره د دوی د اخلاق پوه شي او د مشرانو دا تاسو چې کوم کار کوئ لکه دا ډېر زبردست کار ده، زه خپله ډېره ستاینه کوم، ډېر ښه کار دی. لکه مطلب دا دی چې حقیقت دی چې دا د خپلو د مشرانو او د ځوانانو تربیت پکار ده په دې له حساب باندې. ډېره مننه. تاسو کونډي صاحب واورېدو، دا یو کونډي نه دی، که موږ وګورو په هر کور کې یو مشر، یو سپین روبی، یو کونډي، یو اکبر، یو نعمان، څوک نه څوک په څه نه څه نوم باندې شته. موږ دې په خپل کور په دې کورنۍ کې وګورو، آیا موږ د خپل د مشر، خپل د سپین روبي، خپل د نیکو، خپل د پلار هغه خدمات چې دوی هغه قربانۍ کړي او موږ یې تر دې حده را رسولي وو، د هغې مستعینه کړي او که نه صرف په فیسبوک باندې مدر ډے، فادر ډے نمانځو؟ آیا عملي ژوند کې څه شته او که نه؟ په دې باندې غور پکار دی، فکر پکار دی. ډېره مننه، وسلام. زمنګ راحت زمنګ دنیا یې پلارا، ته خو زمنګ د کور ښکلا یې پلارا.